نن خو د میش کلای فل رنگین و. بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماش. نن چې څرنګه ز مارکیټ ته وروتل کني کمالغ د سارا دلګاډ په لوري راون شول. کمالغ د اول نه اتور بوتال ور سرا رو خستای. میش ها چې پلتر ورسېدی کني په پله باندې داسې خاص خلق نه و موجود. خو چې داسې لشټه موته کني وړ کی ور په ور روزیوت دل. میش ها په یوا خفاوي په یوا خوشبول وي. خوشبول په داوی چې وړ کی روزیوت شي بیا وسای شغل وي. خو خفا په داوی چې بوتال یو اور کی په درجن ها روزیوت شو. دولتا مینک محمد تا ویل چې ډیچا ا کیسا وک اچ میش د سیبات تال ګاډ تا باللی وی. خو چې میش در رسیدلی کني لوانډه 10 صفاواله کا دوا درو رایې چې سای کلاکا کلاکا و وینځ. لاندې وجدې څکه خو دولتام بوتال دارا سرا وڅوک. بلې مخه ژغدې کا تو سه په سای منا خپل خوش ډیچ سپورټ کاول غوړې بیا وېس په وېس خپل خوش ډیچ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کې. چې میش خړاګي پښتونه ها یې بهر دنیو سره مقابله وکي. تانګه تا چې ورسېدی کني دولتا سای ایچ ډی موسم وا. ټول سای کارور کښینوستی سای خواږه ټیک ټاک هم جوړ کړي. دولتا یو ژن کی وویل چې په پلان ډېر شم ماحول جوړ دی. میش ها ډایرکټ په فول سپیډ شه د پلا په لوري راون شوی. پلیار شه واسیم غد ویل چې ډیچا میش ها په ویلاګ شه لازمی ورکا ورتاول مې چې ډیچا مختا کسا داس نه چې پروګرام د ورډ یا شی بیو د میش نوی زما. میش ها چې پلتا ورسېدی کني دولتا فول ایچ ډی ماحول جوړ و. ټولای پنډه ځوانون وی لوړی خپلی غاپی ناوښته. میش ها چې ور ورسېدی کني ډایرکټ وړ کې وویل چې څه ور اتان یې کی. میش ها په فول چینګ اتان شریک خو د میش مخلوق د داسې په آرام سره اتان ته چیرې پرېږدي. وچ په وچا وړ کې شیطانات کو و کلا وی لار سکوټر وبنه تر کا کلا بار نور جامې یڅکه خو نن مزدګار سای خواند وک. تلماشول منځتا چې داسې شل میلټ پوتې شول کمال ته مې ویل چې څا ډیچا اډا تا اوسی داس نه چې په کارنګ پوتې شي بیا په کورشه زوی نشتا. ماسی د وزیر داوړې بلکې ټوله پښتانه خپل ژبه سپورټ کې خپل خوش ډیچ سپورټ کې چې تو سه ډیچ ها یې بهر دنیو سره مقابله وکړو. ډیره مننه ډیره شکریا.